دا خو په یورپ کې دا وخت په امریکا کې په استرالیا کې د دنیا په نورو برخو کې په منځني ختیځ کې حتی داسې په رشیا او په منځني اسیا کې د جنگونو د نورو لاملونو له وجې پښتانه په نړۍ کې خواره واره پراته دي او دا داسې پښتانه نه دي چې یوازې مزدورکاره پښتانه دي یا دوی له وطنه تښتېدلي پښتانه دي. په دې کې د هر څانګې د ژوند د ساينس د علم د پوهې په هر څانګه کې ډېر رسېدلي پښتانه شته دا وخت. هغوی د نړۍ په لوی پوهنتونونو کې د ریسرچ په مرکزونو کې خپل نومونه پیدا کړي دي. د کمیونیکیشن په ډګر کې د میډیا په ډګر کې ډېر لوی کارونه یې کړي، ډېر خدمات یې دي. نو دې ملګرو کې دا سوچ پیدا شو چې دا خواره واره پښتانه دا په کار دي چې په یوه کړۍ کې سره وپیږو، په یوه مرکز یې راټول کړو. کیدای شي موږ په خپل وطن کې د امن دپاره هم کار وکړو، د ساينس او د پوهې دپاره هم کار وکړو، د خپل کلتور د کلتوري ودې دپاره هم کار وکړو. دا زموږ ژبه چې د پښتو د دې د پرمختګ دپاره له دې څخه یو ساینسي ژبه جوړوله، د دې مقصد دپاره هم کار وکړو. نو دوی دا کسان چې دي په ډېر غټ شمیر کې دي، دا ریسورسفل کسان دي، په خپل فیلډ کې ماهر کسان دي. د دوی راغونډول ډېر ضروري وو. په دې هغه کې په دې لړ کې ملګرو ډېر همت کړی دی. له ډېره وخته موږ لګیا وو چې له دوی سره رابطې وکړو او نن دا دی چې موږ خپل هدف ته رسیږو او موږ به پښتون قوم ته دا پیغام ورکو، هم بل دې سره سره نړۍ ته موږ د پښتنو هغه څېره وښیو چې پښتانه یو انلایټن قوم دی او دوی نړۍ ته د امن پیغام ورکولی شي.